بایډن په ټاکل شوي ضرب الاجل وتل غواړي، خو پنټاګان د حضور په شپږ میاشتني تمدید غور ته هڅوي. ام بي سي نیوز نن د مارچ په 19 خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر جوی بایډن له افغانستان نه په ټاکل شوي ضرب الاجل وتل غواړي. خو د پنټاګان چارواکي ورته ویلي چې د ځواکونو د حضور په شپږ میاشتني تمدید باندې غور وکړي. تلویزیون ته له وروستیو بحثونو خبرو دوو چارواکو ویلي چې بایډن اوس د مې په اوله د ځواکونو د ایستلو پر ځای د نومبر پورې د هغوی د حضور په تمدید غور کوي. په دوی کې یو چارواکي ویلي چې د ملي امنیت له ټیم سره په خبرو کې بایډن د پنټاګان له دې هڅو سره مخالفت ښودلی چې امریکایي ځواکونه باید د مې تر اولې وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خو نوموړی هڅول شوی چې په شپږ میاشتني تمدید غور وکړي. له دې خبرو یو باخبره کس ام بي سي تلویزیون ته ویلي بایډن وتل غواړي. دې کس زیاته کړې د پنټاګان مشران دا قضیه وړاندې کوي چې طالبانو د دوحې په تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي، نو ځکه دا ضمانت نشو ورکولای چې د ټولو عسکرو تر وتلو وروسته به څه پیښ شي. یوه باخبره چارواکي ویلي چې پوځ بایډن ته څو انتخابونه وړاندې کړي، دا چې پاتې ځواکونه د مې تر اولې یا دې ته تر نږدې وخته پورې ویستل شي، یا دا چې تر نامعلومه مودې پورې پرېښودل شي، او یا هم دا چې د بایډن لخوا تر ټاکل کېدونکې مشخصې مودې پورې پاتې کړل شي، چې دې کې د حضور د شپږو میاشتو تمدید هم راتلای شي. نوموړي ویلي پرېکړه اوس د ولسمشر په لاس کې ده. دا د ادارې د کړنو په اړه خبر لرونکو کسانو ویلي چې تر دې دمه لا کومه پرېکړه نه ده شوې. له ام بي سي نیوز سره په خپله وروستۍ مرکه کې بایډن ویلي چې د مې تر اولې پاتې عسکر له افغانستان نه ایستل کېدای شي، خو دا به سخته وي. نوموړي ویلي چې په دې اړه د پرېکړې کولو بهیر کې دی. د پنټاګان چارواکي وایي چې د لوژستیکي ننګونو له امله د مې د اولې پر ضرب الاجل د عمل کولو لپاره وخت کم دی. برحالو او مخکینیو چارواکو ان بي سي تلویزیون ته ویلي د مې تر اولې وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور د تمدید خبره به له طالبانو سره د بحث لپاره شریک کیږي، او که امریکایي ځواکونه په ټاکل شوي ضرب الاجل ونه وځي، طالبان ویلی شي چې امریکا تړون مات کړی، پر ناټو او امریکایي ځواکونو باندې به بیرته بریدونه پیل کړي.